ملګري ملتونه طالبانو ته د افغانستان څوکۍ ولې نه ورکوي؟ دا ټول معلومات را سره په همدې ویډیو کې کتلی شئ. سلام، ستړي مه شئ. په AFG پلس چینل کې درته ښه راغلاست وایم. AFG پلس چینل تل ستاسو په چوپړ کې، نو همدا اوس درسره چینل سبسکرایب کړئ. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې په دې سازمان کې د افغانستان څوکۍ د پرځول شوي افغان حکومت استازي غلام اسحاقزي ته د سپارلو په تړاو د باور ورکولو ځانګړې کمیټې پریکړه تصویب کړه. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازولۍ له رسمي ټویټر په یو پیغام کې ویل شوي د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې د باور اسناد ورکولو کمیټې له لورې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې د شپږاویمې دورې لپاره د افغانستان اسلامي جمهوریت د استازي د باور ورکړل شوي لیک منلی دی. د یادونې وړ ده چې وسلوالو طالبانو تیر اګست میاشت کې واک ته له رسېدو وروسته د خپل سیاسي دفتر پخوانی وایان سهیل شاهین ملګرو ملتونو کې د خپل استازي په توګه نومولی و. خو د ملګرو ملتونو دې ځانګړې کمیټې تېره چهارشنبه پریکړه وکړه چې په عمومي اسامبلې کې د افغانستان څوکۍ د اوس لپاره افغان طالبانو ته نه ورکول کیږي. دا په دې معنا و چې د افغانستان د پرځول شوي حکومت استازی غلام اسحاقزی به ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ ساتي، چې نن دوشنبه د باوري کمیټې وړاندیز له مخې رسما تایید شوه. دوستانو، زموږ د نن ورځې خبر تر همدې ځایه و. د نورو تازه خبرونو لپاره زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. والسلام.